درنو ملګرو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د پښتو ګرامر ټولګي ته ښه راغلی. زه محبوب یم او نن په مبهمو ضمایرو غږیږي. تاسو پوهیږئ چې مبهم ضمیرونه هغه ضمیرونه دي چې دا د مبهمو اشخاصو او پدیدو او همدارنګه د مبهمو څیزونو لپاره وکارول شي یا د مبهمو څیزونو نومونو پر ځای وکارول شي. دا مبهم ضمایر دي. مبهم ضمایر موږ په دوو برخو ویشو. یو ته یې ساده وایو، بل ته یې مرکب وایو. د ساده ضمایرونه یا د ساده مبهمو ضمایرونه هدف زموږ دا دی چې په ساده ضمایرو کې به په مورفولوژیکي لحاظ دغه کوم ضمیر چې وي دا به ساده وي، یعنی ترکیبي به نه وي. مثلا زه تاسو ته بېلګې وایم، اول به دا پاک کړم چې لږه اسانۍ رامنځته شي. اول څوک که څه هم یو پوښتنیز ضمیر دی مګر په مبهمو ضمایرو کې هم راځي. دا موږ د مبهمو ضمایرو په مبهمو ساده ضمایرو په ډله کې هم راوړو. مثلا موږ وایو چې څوک خاندي یا وایو چې څوک راغلي. موږ ته هغه خلک نه دي معلوم، موږ ته هغه اشخاص نه دي معلوم، خو هغه شخص چې دی هغه موږ دپاره مبهم دی. د هغه مبهم شخص د معلومولو لپاره موږ څوک کاروو. دویم څه وایم چې څه خوري. د مبهم څیز د معلومولو لپاره موږ څه وکاروو. څه ته ژاړي او داسې نور. دریم څومره ډېر باران وشو. یا وایم چې څومره غنم دي. که غنم ورسره موږ دغه نه کړو، منشن نه کړو، نو وایو چې څو منې دي، څومره منې دي. یا وایو چې مثلا وایي ځینې خلک وایي چې دا فلانی ډېر خاندي، که نه وایي څومره خاندي. معنا دا چې دا د یو مبهم حالت ده یا د مبهم پدیدې شي لپاره وکارول شي. څلورم هر یا هره. مثلا زه راځم ټولګي کې وایم چې هر یو تن ځان راوپېژنئ. هر څه شو دا مبهم ضمیر شو. که چېرته وایو چې هر یو یعنې ښځینه حالت ته وایو چې هر یوه ځان راوپېژنئ. دې ته چې وایي دا یې بل خوا. پنځمه برخه یې بل یا بله. وایو چې مثلا موږ وایو چې بل کار لري، وایو چې یوه بله خندا وکړه او یې ته ورته نور. بل او بله دا یې هم د مبهم حالت د معلومولو لپاره. دې ته ورته په شپږم کې موږ وایو چې نور یا نوره. نور یا نوره صحیح شو. نور یا نور. موږ وایو چې نور څومره وخت پاتې دی. صحیح. یا وایو چې نور درس وایي یا نور د کتابچه ډکه شوه او دې ته ورته نور. دا یې د نور. دا د مبهمو ضمایرو برخه. اوس راځو د مبهمو مرکبو ضمایرو برخې ته. البته د مبهمو ساده ضمایرو برخه خو مو ولوسته. اوس به راشو د مبهمو مرکبو ضمایرو برخې ته. په دې کې موږ بل، هر، نور یا دا توکي د ساده ضمایرو سره یو ځای کوو، مرکب برخه ترې جوړوو. مثلا اول زه وایم چې بل څوک دی یو. مثلا کله موږ په جملې کې کاروو وایو چې بل څوک راغی. صحیح. دویم نور څوک. وایم چې نور څوک ځي. دریم هر څوک. پوښتنه که چېرته دا مبهم مرکب شکل باندې کاروو وایو چې هر څوک پیسو ته اړتیا لري. که د څوک په ځای باندې څه یې وکاروو
بل څه یعنی بل څه دې پکار دي چې موږ په جمله کې کاروو. دویم که د څه په ځای باندې د بل په ځای باندې مثلا موږ د یو بل مبهم ضمیر وکاروو، مثلا د دل په ځای باندې هر ولیکو، بل هر وایم چې بل هر ته مارک ته اړتیا لري او دې ته ورته نه. تاسو کولی شئ چې دغه ضمیر یا په تفصیل سره په پښتو ژبدود کې هم ولولئ. بله برخه زموږ سره ضمایر انعکاسي ضمیرونه دي. انعکاسي ضمیرونه هغه ضمایر دي چې دا په د نورو او یو شمېر نورو ضمایرو سره یو ځای راشي او ریفلیکټیو حالت چې کیږي. مثلا زه دلته انعکاسي ضمیرونه مثلا وایم چې احمد له ځان سره محمود هم راوستی. صحیح ده؟ یا وایم چې ما له ځان سره کورنۍ هم راوستی او دې ته ورته نو د انعکاسي ضمایرو کار. راځو ارتباطي ضمایرو ته. ارتباطي ضمایر هغه ضمایر دي چې دا د چې اړیکو ویږي د یو ځای کېدو په اساس رامنځته کېږي او پوښتنیز ضمایر ورسره یو ځای کېږي. ارتباطي ضمیرونه د چې اړیکو ویږي ورسره یو ځای کېږي، په نحوي چاپیریال کې ارتباط هم رامنځته کوي، هم معنوي او هم جوړښتي. مثلا زه وایم اول چا چې وایم چې چا چې کار کړی ورځ یې ښه شوې. بل څوک چې ډېره مطالعه کوي په امتحان کې به کامیابي. یا مثلا هر څه چې تاسو وایئ هماغه درست دي. یا نور څومره تاسو پوښتنیز ضمایر د دې سره یو ځای کولی شئ، دې ته چې وایي ارتباطي ضمیرونه وایي. بله مسئله زموږ سره د عادتي ضمایرو ده. له عادتي ضمایرو نه هدف دا دی چې دا د یو شمېر عاداتو پر بنسټ رامنځته کېږي. مثلا لومړی پکې زه وایم چې زه هم پکې وم. هغه پکې د یو داسې څیز لپاره وکارول شو چې موږ لپاره مبهم خو دی، خو د عاداتو پر بنسټ جوړ شوی. مثلا دویمه برخه که چېرته موږ ووایو پسې ځم، یعنې د هغه کس پسې ورځم یا د هغې پدیدې پسې ځم. او کېدای شي یو شمېر نورو عاداتو پر بنسټ هم موږ ځینې ضمایر جوړ کړو. مثلا ترې موږ وایو چې ترې لاړم. دلته دا ترې چې دا د عادتي ضمیر دنده سرته رسېږي. ښه دا و د ضمایرو هغه د ډولونو برخه. راځو اوس د ضمایرو ګرداني اړخونو ته. تاسو پوهېږئ چې ګرداني اړخونه ما چې کوم ضمایر تشریح کړي دي، د ټولو ګرداني اړخونه مې هلته تاسو ته تشریح کړي. نو زه فکر کوم که چېرته بیا وکړو تاسې د ضمایرو په ګردان باندې بحث کوو نو دا به د موضوع تکرار وي. په همدې خاطر له دغې موضوع تېرېږم. فقط ستاسو د یادولو لپاره وایم چې ضمایر چې دي د شخص، عدد او جنس له پلوه ګردان کړي. دا اوس ستاسې نننی درس که چیرې وړاندیز نیوکه یا پیشنهاد لرئ تاسو کولی شئ موږ ته کامنټ کړئ. د نورو ویډیوګانو او درسونو د لیدلو لپاره د زرپاڼې یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ
د زرپاڼې د فیسبوک پاڼه خوښه کړئ، همدارنګه زما فیسبوک اکاونټ درسره فالو کړئ تر څو تاسې له نوو ویډیوګانو برخمن شئ. مننه.